بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. رانو کتونکو سلامونه، احترامونه او ستړي مشئ. د پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې نه زه شاه رضا تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. زموږ خوږ ملک پاکستان کله هم د تجربو نه کلر شوی نه دی. کله ویلی شي چې صوبې د مسلو جړې دي، صوبې دې ماتې شي او د څلورو صوبو نه دې 1 یونټ یا یوه صوبه جوړه شي. کله وایي چې قبایلي علاقې مسله ده، پښتونخوا کې دې شامل کړی شي. مطلب کله څه او کله څه، خو مسلې حل نشوې، مسلې هماغسې په ځای پرتې دي. ګرانو کتونکو، اوس د وزیر داخله محسن نقوي صاحب د بیان سره هنګامه جوړه ده. هغه ویلي دي چې موجوده سیستم کولیپس شوی دی، یعنی دا نظام نړېدلی دی، را پریوتی دی، ناست دی او دې نظام سره د ملک ترقي او کامیابي ممکنه نه ده او د ملک مخکې بوتلو دپاره د زیاتو صوبو جوړول ضروري دي. د نوو او وړو صوبو جوړولو دا باس څه نوی نه دی. دا د ځینې طاقتور قوتونو زوړ خواهش دی او داسې ښکاري چې د آئین کې د شوي 18 ترمیم سره دا زوړ خواهش یو ځل بیا نوی شوی دی. د ملک د دوو غټو سیاسي پارټو د پاکستان مسلم لیگ نواز او د پاکستان تحریک انصاف د ځینو غړو د طرفه هم د وړو زیاتو صوبو جوړولو د حمایت اوازونه راغلي دي. د نوو صوبو جوړولو په لړ کې بیل بیل تفصیلونه مخې ته راغلي دي او د نوو صوبو شمیر بیل بیل بیان شوی دی. د یو خبر مطابق موجوده هره صوبه کې دی 3 نوي صوبې د سنټرل، ایسټ او نارت په نوم، یعنی د مرکزي، مشرقي او مغربي صوبې په نوم باندې جوړې شي او یوه صوبه د اسلام آباد په نوم باندې جوړه شي او داسې به د ټولو صوبو شمار چې دی هغه 19 وي. د یو بل تفصیل مطابق ټولې صوبې به په 23 صوبو کې تقسیم شي چې په هغې کې به په پنجاب کې 10 صوبې، په سند او پښتونخوا کې به 7 صوبې او په اسلام آباد به یوه صوبه جوړه شي. نو داسې به د دې ټولو صوبو شمار چې دی هغه 23 شي. ویلی شي چې د صوبو شمار زیاتولو سره به د ګورننس یا د حکمرانۍ کولو کې ډیر ښه والی راشي او دې سره به اډمنسټریټیو ایکسپینډیچر یا انتظامی خرچې ډیرې زیاتې کمې شي او د دې نه علاوه به د انصاف او عدالت نظام کې ښه والی راشي او اختیار به تر لاندې سطح پورې رسول آسان شي. خو د زیاتو صوبې جوړولو په دې تجویز باندې ډیر سوالونه اوچتېږي. یو سوال دا دی چې د موجوده ملکی آئین په چوکاټ کې به په دې زیاتو صوبو جوړولو باندې د هر چا رضامندي به څنګه ترلاسه کیږي. په موجوده آئین مطابق خو نوي صوبو جوړولو دپاره د صوبایي اسمبلی نه په 2/3 میجارټي یا 3/4 اکثریتي یو قرارداد پاس کېدل ضروري دي او د هغې نه پس به بیا په قومي اسمبلی او سینټ کې آئینی ترمیم پاس کېدل ضروري وي. نو ځکه په موجودو حالاتو کې خو په زیاتو صوبو جوړولو رضامندي د هر چا رضامندي حاصلول ډیر ګران کار ښکاري. دا صرف په یو حال کې کېدی شي چې په زوره
د یو آئینی ترمیم په ذریعہ باندې دا طریقه بدله کړی شي، او یا صرف یوه صوبه په پنجاب کې د سرایکی صوبه جوړه شي، ځکه چې په دې صوبه باندې کم و بیش د هر چا رضامندي څرګنده شوې ده. خبره دا هم ده چې که صوبې د څلورو په ځای 18 شي او که 33 شي او یا نورې څومره شي، نو بیا به د څلورو په ځای هغه عمره وزیر اعلیګان، گورنران، سپیکران، ډیپټي سپیکران جوړول هم ضروري وي، او داسې به هغه عمره صوبایي سیکریټریټس، های کورټونه، ججان، سیکریټریان او داسې د نورو عملې به هم ضرورت وي او جوړول به غواړي. سوال دا دی چې داسې به انتظامی خرچې کمې شي که زیاتې به شي؟ سوچ پکار دی. دا هم یو اهم سوال دی چې آئین کې د 18 ترمیم د مخې چې کوم اختیارات موجوده صوبو ته ورکړې شوي دي، د هغې به څه جوړیږي؟ لکه د نیشنل فاینانس کمیشن NFC مطابق د مالی وسایلو د تقسیم به څه حال وي؟ داسې معلومیږي چې دا منصوبه اصل کې د 18 ترمیم ختمولو دپاره جوړیږي، او مقصد زیات اختیارات واپس مرکز ته سپارل دي. د دې مقصد یو صدارتي قسم نظام جوړول هم کېدی شي، او داسې به مرکزی حکومت ته د غټو سامراجي قوتونو په مفاد کې فیصلې کول آسان وي، او د مضبوطو صوبو په موجودګۍ کې به داسې فیصلې کول نسبتاً ګران وي. د پاکستان دا څلور صوبې تش یو انتظامی بندوبست نه دی. دا څلور صوبې خپل خپل تاریخ، ثقافت او جغرافیه لري. دا صوبې د ملک جوړېدو نه وړاندې هم موجودې وي. دا ملک د صوبو په یو ځای کېدو باندې جوړ شوی دی. دا ملک صوبو جوړ کړی دی، صوبې ملک نه دی جوړې کړي. ملک د څلورو صوبو د تاریخ او ثقافت مجموعه ده، او د دې صوبو تقسیم د دې صوبو په تاریخ، جغرافیه او ثقافت باندې یو حمله هم ګڼلی کېږي. په ملک کې د اشرافیه یا ایلیټ دا خواهش څه نوی نه دی چې ملک کې د ټول اختیارات د یو مرکزی حکومت په لاس کې وي. په 1955 کې د مغربي پاکستان څلور صوبې ماتې کړې شوې، او د څلورو صوبو نه یوه غټه صوبه 1 یونټ جوړ کړو چې د مغربي پاکستان مقابله وکړی شي. د څلورو صوبو تاریخي پیژندګلي ختمه کړه او په زور یې یوه صوبه جوړه کړه. هغه وخت صوبه یوه کړه، بانه ښه انتظام و. اصل مقصد د صوبو تاریخي ثقافت ختمول او اختیار مرکز ته ورکولو. دې انتظام سره د صوبو او قومونو محرومي زیاته شوه، او د دې ظلم خلاف یو لوی سیاسي جدوجهد وشو، او آخر 1 یونټ مات شو، صوبې بحال شوې، خو نقصان د ملک 2 ټوټې کېدل شول. اوس د ښه انتظام په بانه یو ځل بیا د صوبو تقسیم او د صوبو ختمولو خبرو زور نیولی دی. دا خبره خو رښتیا معلومیږي چې د ملک موجوده سیستم یا نظام کولیپس شوی دی، فیل شوی دی، نړېدلی دی، ناست دی. خو د دې وجه دا غټې څلور صوبې هیڅکله هم نه دي، او دا د موجوده آئین ناکامي هم نه ده. په سیستم یا نظام کې خواله راوستل د دې آئینی بندوبست لاندې بالکل ممکنه دی، شرط یې د آئین د روح مطابق عمل کول دي. نظام که فیل دی نو ځکه چې په آئین باندې منوعاً عمل نه کیږي. د ملکی نظام
د فیل کېدو یا ناکامه کېدو علاج وړې یا زیاتې صوبې جوړول نه دي. د کامیاب نظام دپاره د موجوده پارلماني نظام مضبوطولو، موجوده صوبو ته زیات اختیارات ورکولو، عدالتي نظام ښه کولو سره سره انتظامي او مالي اختیارات تر لاندې سطحې پورې رسول ضروري دي. د دې دپاره پکار ده چې موجوده صوبې آئیني طور د یو مضبوط با اختیاره جمهوري بلدیاتي نظام سره سره د یو غیر جانبدار خودمختاره اعتصابي نظام جوړولو باندې آئیني طور باندې وتړلی شي، او دې سره سره د مالی انتظام دپاره د نیشنل فاینانس کمیشن غوندې یو آئیني پراوینشل فاینانس کمیشن جوړ کړی شي. نو دا به د موجوده صوبو د تقسیم او نور صوبو جوړولو په ځای د کامیابۍ یو ښه پایداره لاره ثابته شي. ګرانو کتونکو، د دې ویډیو کتو ډیره مننه. که تاسو په دې موضوع باندې خپل خیالات په کامنټس کې په پښتو، انګریزي یا اردو ژبه باندې ورکړئ، نو هغه به زه خپلې پوهه کې یو اضافه ګڼم. د ویډیو کتو ډیره یو ځل بیا ډیره مننه. د خپل ځان او د خپلو خپلوانو خیال ساتئ. د خدای په امان.